د جنت اغزنه لار څلورمه برخه. په همدې ځای کې عظام ته د مسجد د امام وظیفه وسپارل شوه او عظام ته د طالبانو د وخت 10,00,000 افغانۍ معاش مقرر شو. خو عظام ورته وویل چې زما کورنۍ کوچنۍ ده، 15,00,000 افغانۍ هم زما د میاشتې بس دي. د دفتر مشر د عظام پاک عقیدې ته حیران شو. عظام چې کله کور ته راغی، پر عایشې د خپلې وظیفې زیری وکړ. عایشه هم زیاته خوشحاله شوه او بیا یې ورته دا خبره وکړه چې الله جل جلاله هیڅکله د خپلو نیکو بندګانو کارونه نه بندوي، او ورته یې وویل عظامه، نجونو او ماشومانو ته به زه درس ورکوم چې ثواب به مې هم وي او وخت به مې هم په تیر وي. د عظام هم خوښه شوه. درېیمه ورځ عظام د مسجد امام شو او د کلي ماشومانو ته یې درسونه هم شروع کړل. چې یوه ورځ د مهاجرو دفتر ته ولاړ او هلته یې عریضه وکړه چې زما فقط یو ارمان را پوره کړئ، هغه دا چې زه یو ځل د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد سره ووینم. چې د دفتر لخوا ورته وویل شول چې انتظار شه، بیا درته جواب درکوو. یوه ورځ مازدیګر د دفتر لخوا ورته خط راغی چې سبا د ورځې 9 بجې ستا ملاقات د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد سره کیږي. عظام چې کله خط ولید، ناڅاپه یې لاسونه پورته خواته وغورځول او لویه چیغه یې تر خولې ووته، او بیا یې د شکر سجده ادا کړه او لیک یې مچ کړ او بیا یې زړه پورې ونیو او قاصد یې د دوهم ځل لپاره په غېږ کې ونیو او مننه یې ځینې وکړه. او قاصد ته یې وویل ستا زیری پر ما باندې دی چې هر شی غواړې زه یې په زیري کې در کوم. قاصد ورته ویل چې فقط راته دعا وکړه. عظام قاصد رخصت کړ او کور ته راغی او عایشه یې هم خبره کړه چې دی د امیر المؤمنین ملاقات ته قبول شوی دی. عظام باندې دا ورځ بیخي زیاته اوږده شوه او هره شیبه یې ساعت ته کتل چې کله به دا ورځ تېره شي چې سبا امیر المؤمنین ملاقات ته ولاړ شي. عظام د یوه تږي روژه نیونکي غوندې هره شیبه شمارل او د سبا لپاره یې انتظار کاوه. عظام ماښام هم د زیاتې خوشحالۍ څخه خوب ونه کړ او فکر یې کاوه چې امیر المؤمنین ته به څه پیغام ورسوي، هغه سره به څنګه خبرې وکړي. سهار چې جماعت ته راغی، د لمانځه ادا کولو وروسته یې مقتدیانو ته وویل تاسې کې چا امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد لیدلی دی؟ د جماعت په آخر صف کې ناست د چشنیا یو مهاجر وویل چې الحمدلله ما لیدلی. چې تاسې به خبر نه یاست، زه نن د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد سره ملاقات کوم. که تاسې کې هر څوک امیر المؤمنین ته کوم پیغام او یا د هغه څخه غوښتنه لرئ ما ته ووایست، انشاءالله د امانت غوندې به یې هغه ته ورسوم. ټولو مسجدوالو ورته وویل چې زموږ سلام پر هغه وایه، بس نور کومه غوښتنه نه لرو. له دې وروسته عظام دعا وکړه او کلیوال ټول ولاړل. یوازې عظام او د کلي ماشومان او هغه کسان چې سبقان یې ویل مسجد کې پاتې شول. عظام نن د پخوا په څیر نه و، په مخ کې خوشحالي له ورایه ښکارېده او هر ماشوم ته به یې جلا جلا خندل، او مخکې چې به کوم ماشومانو زوړ سبق نه و زده کړی، عظام به ورته غوسه کېده، خو نن هغه ماشومانو ته هم نه غوسه کېده. عظام نن خپلو شاګردانو ته په ډېره مینه درس ورکاوه. د عظام په شاګردانو کې یحیی چې لږ غټ و، د عظام څخه د ګیلې په ډول پوښتنه وکړه استاده چې زما سبق زده نه وي ما ته غوسه کوي، خو نن چې د ډېرو شاګردانو سبق زده نه و تا هیڅ هم ورته ونه ویل. د یحیی په خبره سره ټولو ماشومانو وخندل. عظام هم وخندل او یحیی ته یې وویل رښتیا هم ما نن یو شاګرد ته هم هیڅ ونه ویل، خو ماشومانو تاسې خبر نه یاست زه نن د امیر المؤمنین سره ملاقات لرم چې په دې خوشحالۍ کې نن تاسې ټولو ته څه نه وایم. تر ټولو ټمبل شاګرد حماد ورته وویل استاده الله دې هره ورځ ستا ملاقات د امیر المؤمنین سره وکړي چې موږ دې له غوسې خلاص یو. په دې خبره بیا ټولو شاګردانو وخندل. عظام ورته وویل حماده چې تا دومره ښه دعا وکړه، د سبا لپاره هم ته له غوسې خلاصې. او بیا یې شاګردانو ته وویل ماشومانو نور ټوکې ټکالې بس کړئ، ژر خپل سبقونه زده کړئ چې نن مو وختي رخصت کړم.
د معمول سره سم به عظام خپل شاګردان پر 10 بجې رخصتول، خو نن یې پر پاو باندې 8 بجې رخصت کړه او کور ته راغی. کور کې عایشه هم ماشومانو نجونو ته په درس ورکولو مصروفه وه، خو عظام عایشې ته وویل چې درس پرېږده، زما جامې راته برابرې کړه چې زه نور ځم، اوس هم ناوخته شوی دی. عایشه د عظام په جامو تیارولو بوخته وه او وړوکی زوی خالد یې شاته ولاړ و او د مور څخه یې پوښتنه وکړه، ممی بابا می چیرته ځي؟ عایشه قربان دې شم زویه، بابا دې بازار ته ځي. خالد بازار کې څه کوي؟ عایشه د امیرالمؤمنین ملاقات ته ځي. خالد ممی دا څوک دی؟ عایشه بچی د الله جل جلاله نیک بنده دی. خالد ممی امیرالمؤمنین می پلار ته څه ورکوي؟ عایشې وخندل، زویا امیرالمؤمنین دې پلار ته چاکلیټ ورکوي. خالد ممی زه هم ځم پلار سره. عایشه نه زویا، زه او تو بیا د ماما کور ته ځو. په همدې خبرو کې خالد ژړا شروع کړه او چیغې وهلې چې زه هم پلار سره ځم. عظام چې کله د خالد ژړا واورېدله نو له بهر څخه یې په راغږ کړ چې خالد ولې ژاړي. عایشې جواب ورکړ چې خالد وایي زه هم ستا سره ځم. عظام عایشې ته وویل چې جامې ورته تیارې کړه، خالد هم ځان سره بیایم. خو عایشې عظام ته ویل چې عظامه څه واده ته خو نه ځې او نه کوم د یو عادي سړي پوښتنې ته ځې، هلته به ازدحام او شور زیات وي، په ساعتونو به انتظار کوي او بیا به خالد در باندې بوج شي. عظام ورته ویل پروا نه کوي، خالد اوس کوم کوچنی نه دی خو شکر لوی هلک دی، متیازې نه کوي، پر ما به ولې بوج شي. ښه دی، خالد به هم د امیرالمؤمنین په دیدار مشرف شي. عظام د خپل وړوکي زوی خالد سره د مهاجرینو دفتر په لور روان شو او کله چې دفتر ته راورسید دفتر مشر ته سلام ادا کړ او ستړي مشي ورسره وکړه او له ستړي مشي وروسته عظام ته د دفتر د ملازم لخوا د چای ګیلاس کېښودل شو چې خالد هم پلار ته وکتل. د دفتر مشر پوه شو چې خالد هم چای غواړي نو ملازم ته یې وویل دې ګلالي ماشوم ته هم لږ چای په ګیلاس کې واچوه. عظام ورته ویل چې نه رئیس صاحب دی چای نه خوري او د شیریني لوښي ته یې لاس کړ او یو چاکلیټ یې د خالد په لاس کې ورکړ او ویې ویل د ده لپاره همدا بس دی. دفتر مشر ورته ویل ماشاءالله عظامه زوی دې هم غټ شوی دی. عظام ورته ویل هو الله جل جلاله دې نیک صالح زر ستر کړي، زه جهاد ته فارغه شم. دفتر مشر د ټوکې په ډول ورته ویل عظام ستا نو جهاد ته نیت نه و، که دې نیت وای نو واده به دې څه کوو؟ عظام رئیس صاحب والله سخت تېروتم، که زه خبر وای ما به کله هم واده نه وای کړی، خو بس اوس نو الله راوستلی ده، په دې جنجال اخته شوی یم. رئیس صاحب ماشاءالله زیات ښکلی ماشوم دی، نوم یې څه دی؟ عظام په صحابه کرامو کې د خالد بن ولید رضی الله عنه کارنامو زیات خوند راکاوه، د همدې خاطره مې د خالد نوم پرې ایښی دی. رئیس صاحب ښکلی نوم دی، الله جل جلاله دې خالد بن ولید غوندې شخصیت ترې جوړ کړي. عظام اللهم امین، مننه. عظام لا یوه پیاله چای نه وی څښلی چې تور کروزین موټر د دفتر مخې ته ودرېد. دفتر مشر چې کله موټر ولید نو عظام ته یې ویل عظام ځان تیار کړه چې نور حرکت کوو. عظام هم را ولاړ شو او مخ د موټر پر خوا راغی. عظام او د هغه وړوکي زوی خالد او دفتر مشر موټر ته وختل او موټر د میدان څخه د کندهار د ښار پر طرف روان شو. له نیم ساعت وروسته موټر د امیرالمؤمنین کور ته راورسید او موټر چلونکي غږ وکړ چې نور کوز شئ. راورسېدلو د عظام د زړه ضربان ډېر زیات شو او ستونی یې وچ وچ کېدی او د زړه اواز یې خپل په غوږونو اورېدی. عظام کور مخکې ودرېد چې اوس به کوم ساتونکی تلاشي وکړي، خو دفتر مشر ورته وویل چې عظامه درځه. عظام حیران شو او وروسته یې وویل ته صبر چې تلاشي خو واخلي. دفتر مشر مسکی شو او عظام ته یې ویل درځه دلته تلاشي نشته. عظام هم کور ته داخل شو. د کور دیوالونه خامه وو خو اتاق یې نیم د سیمټو او نیم د خټو جوړ وو. دفتر مشر مخکې عظام د شا له طرفه پسې روان وو. عظام تر زیات فشار لاندې وو. کله چې اتاق ته داخل شول په اتاق کې یو ساده فرش غوړېدلی وو او د دیوال په طرفونو کې څو تکیاګانې پرتې وې. تقریبا 15 کسان په مجلس کې ناست وو.
د دوی ترمنځ هیڅ فرق نه ښکارېده. ټولو عادي جامې اغوستې وې، اکثرو تور باچونه او لنګوټې تړلې وې. عظام حیران شو چې په دې کې به کوم امیرالمؤمنین وي. عظام په همدې فکر ستړیمشي شروع کړه. تر ستړیمشي وروسته عظام ته یو کس غږ کړ چې دلته زما څنګ کې کښېنه. عظام هم ورغی. کله چې عظام ورغی نو پوه شو چې همدا امیرالمؤمنین دی. عظام چې کېناست، امیرالمؤمنین ورته خپله تکیه شاته کېښوده، خو عظام انکار وکړ. خو امیرالمؤمنین ټینګار وکړ چې ته اوس دې تکیې ته څنګ ووهه، ما ته به بله تکیه راوړي. عظام سخت تر تاثیر لاندې و. هغه نه پوهېده چې اوس د امیرالمؤمنین سره څه ووایي.